ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د چین حکومت وایي چې د تایوان خپلواکي د جنګ معنا لري. وروسته له هغې چې د تایوان ولسمشر هیواد خپلواک وباله، اوس د چین د دفاع وزارت ویان وو چیان وایي هر هغه څوک چې تایوان یو خپلواک هیواد بولي د او سره لوبې کوي. د زیاته کړه د تایوان د خپلواکۍ په اړه څرګندونې د جنګ په معنا دي. غزني کې د سلطان بند د بیا جوړولو تخنیکي چارې روانې دي. د اوبو د چارو د تنظیم اداره وایي د دغه بند له جوړېدو سره به 15,000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه، 12 میلیونه متره مکعب اوبه به ذخیره او همداراز به 300,000 کورنۍ به هم ترې ګټه پورته کړي. د روان کال د لړم میاشتې د لومړۍ څخه تر دې مهاله په هرات کې 80 تنه په مخدره توکو روږدي کسان د سړي حواله امله مړه شوي دي. د هرات عامې روغتیا ریاست وایي مړه شوي کسانو کې 2 تنه ښځې دي. د هرات د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د روږدو کسانو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې او پر دولت یې غږ کړی چې په دې اړه دې اړین ګامونه واخلي. د افغان سعودي په ملاتړ د اسلامي هیوادونو نړیوال کنفرانس جوړیږي. بهرنیو چارو وزارت سعودي عربستان ته د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د رسمي سفر پر مهال سعودي چارواکو سره په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو او د سولې خبرو پر ملاتړ د اسلامي هیوادونو پر اجماع او نړیوال کنفرانس پر جوړېدو هوکړه کړې ده.